یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. زما عزتمند مشران و خبورونو، رب العالمین جل جلاله پدې مبارک آیت کې د نیکانو سره د ملګرتیا حکم کوي چې مؤمنانو بندګانو چې د ایمان نعمت الله تعالی درکړې ده او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مو ویلې ده، تقوا اختیار کوي، پرهیزګاری اختیار کوي، د خدای اوامر ومني، د نواهیو نه ځان بچ کوي، او دا بکله کېږي وکونو مع الصادقین. د ملګرو سره مل شئ، د ښو ملګرو سره مل شئ. د ملګرتیا په وجه به تاسو کې الله تعالی د تقوا د پرهیزګارۍ هغه جواهر پیدا کړي. د ملګرتیا ډېر لوی اثر الله تعالی په بل آیت کې فرمایي وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. دغه آیت ده وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ. اگر زم یاد کا چې کله ظالمان به په خپلو لاسونو چک لګي، کله کله چې انسان ډیر ځان ته غوسه شي نو بیا په لاسونو چک لګي. ما ډیر کسان کتلی چې د غوسې په حالت کې بیا په ځان چک لګي او د ډیر حسرت او د ندامت او د افسوس نه به وایي یا لیتنی های افسوس اتخذت مع الرسول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. داسې ده کاش چې د پیغمبر لاره مې نیولې وې. دا د عقبه ابن ابي معيط باره کې نازل شوی سورت ده. عقبه ابن ابي معيط د مکې مکرمې په سردارانو کې ده، مالدار ده، یو ځل دعوت کړو، په دعوت کې رسول الله مبارکم بللو، روټۍ راړه، دسترخوان کې خدای شو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روټۍ نه خوړه. زوی ستا دعوت به اله خورم چې ته د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایې. پریشان شو عرب، د حد نه زیات سخیانی، اگر چې کافران بو لیکن د سخا ماده پکې د هر څه نه زیاته وه. او یو میلمه به چې ډوډۍ نه خوړو نو په دې به هغه مړ کېدو. هغه ته خطره وه که پیغمبر علیه السلام ډوډۍ ونه خوري نو نور میلمانه به هم ونه خوري. نو دا زما د دسترخوان ډېره لویه بېادبي ده. عرب د حد نه زیات سخیاني. یو واقعه را نقل کوي چې د اوښو بازار و هغې ته به سوق الناقه وي. لکه زموږ ځای کې میله ولګي نو خلک په هغې کې غویان او میښې خرڅوي. په عربو کې زیات قیمتي شی اوښ دی. د اوښانو د اوښو بازار به لګېدو، منډایي به وه. هغې بازار ته نوم سوق الناقه ایښه شوی و. یو سړي ته د اوښې ضرورت و. د یو سړي د اوښې د قیمت باره کې تپوس وکړو چې هلکه دا اوښه په څو ورکې؟ هغه وي په دې وي. نه یاره په دې راکه. هغه وي نه دا خو ډېره اعلی اوښه ده، دا خو تمام کارونه هم کوي او ډېر پی هم ورکوي. بهر حال سودا ونه شوه. دا سړی کلي ته ورغی، ملګرو ته یې وي یاره منډایي کې ډېره ښه اوښه وه، خو د هغې دومره پیسې غوښتې او ما دومره ورکولي. خلکو یې ظالمه ده، خو په دې قیمت ارزانه وه، اخیستې به دې وه. ته د اوښو د قیمت نه نه خبر، دی خو تا ته ډېر ارزان قیمت بیان کړی. دا سړی پښیمانه شو چې یاره دا اوښه ما ولې وانه غېسته. بیا ورغی هغې
ګرمي ټیمو بیست راغله وی زما خو ډیر لوی ضروری کار دی اول ډوډۍ خورنو بیا به کار ګورو د روټۍ ټیم دی روټۍ خورا بیا به داغې نه پس چې ستاسو خدمت یې د موکم نو د دې عرب په کور کې سنو د ورته غوخه لکه دومره سخیان او داغې غوښې پخې شوې دو خوړې او بیا آرام مو کو وی وایه څه خدمت دی دی یاره منډای کې دراغلو متانه میو خبره کولا تا ما ته دومره رقم وی ما دومره در کولو اوس دراغلم خیر ده پاغي قیمت راکا وی دا خدای تعالی اخو ما تا تعالی لکا اخو ما تا تعالی لکړه دي ته وی کمال سخا او خاص کر حاتم طائی قبیله دا خود حد نه زیاته سخی و نو عقبہ ابن ابی معیط او قتل چې رسول الله مبارک دما په دسترخوان روټۍ نه ماتای نوړی نه غانا نو چتای نو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلا پیغمبر سلام ډیر خوشاله شو نور ملمنوم ډوډۍ خوړه د یو کافر مرګره ابی ابن خلف هغه ته پته لګیده چې عقبه ابن ابي معیط خو کلمه د لا اله الا الله وی هغه کور ته راغی بې غیرته تا زما منځ کې یارانه وه تا یارانې ته ونه کتل او تا لګیا د کلمه وویله او دا ډېر جګري دوستو ډېر جګري چې تا سره زما تعلقات ختم دي مجبور شو ځکه دوستانه ډیره مضبوطه دوستانه وه وی سړیا پروا نشته زه به بیا کافر شم وی نه دا نه منم زه به د رسول الله په مخ به توکاڼې توکې ما ته به هله پته لګي چې ته متنفره بدقسمته لاړه د رسول الله په مبارک مخ باندې توکاڼې وتوکل او دغسې د کفر په هغه تورو تیرو کې بیا زیان ور داخل کو د بدر په جنگ کې عقبه ابن ابي معیط ابی ابن خلف عتبه او شیبه او ابو جهل دا غټ غټ سرداران چې کومدنو مردار شوي دي د قیامت پر ورځ به دغه کافر چې د اور په لمبو کې سوځي نو دی به بیا هغه وخت کې دا چغې وباسي ویوم یعد الظالم علی یدیه هغه ورځ رایاده که چې ظالم به په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي او وای با هاي کما د رسول الله مرګرتیا او د رسول الله مبارک لار مې نیولې نو خبو د اور په دغه لمبو کې باندې سوځیدم یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا هاي افسوس چې هغه پلان کې مرګره مې په ملګرتیا نه وی نیولې د ابی ابن خلف مرګرتیا خو بیا د اور په لمبو باندې کوم نه وسودولم نذک الله تعالی فرمایي چې او خلقو مرګرتیا د نیکو خلقو سره کوي د نیکانو سره چې کینی حسنات او طاعات بکې دین طرف ته به جذبه جمعه ته بر روانه دی عالم تقریر ته به د قران مجید تلاوت ته به شوقي ذکر او اذکار ته به شوقي او چې نه د ناکاره مجرمانو په مجلس کې کینی نبیا به د علماو سره دشمنی وي د بدانو مجلس وای سړی د نیکانو نه لرې کوي لرې کول خو لا بیا خبره بیا د علماو نیکانو دیندارو پسې باقاعده خبرې کوي ځکه الله تعالی په دې آیت کې فرمایي وکونو مع الصادقین د رښتینو خلکو مرګرتیا پیدا کوي مرګرتیا دا اصحاب کهف سپیره لیکن دا اصحاب کهف مرګرتیا اختیار کړه نو قرآن مجید کې باقاعده ذکر راغلی دی وکلبهم باسط ذراعیه بالوسیط د نوح علیہ السلام زوی کنعان د پیغمبر زوی دی خو بدماشانو پوډریانو چرسیانو سره به کېناستو نو هغه لاړلو په طوفان کې غرق شو پلار دعا کوي چې پروردګاره زما دا بچی
ورته وی چې د دې باره کې زموږ نه سوال مه کوه انه لیس من اهلک دا ستا بچی نه دی انه عمل غیر صالح دا بد عمل دی نو بد عمل زامن که پیغمبران والد پلار پیغمبر می لیکن دے با لگیا دے غرقی گی و تباکی گی با سگے اصحاب کہف روزے چند پینے کہاں گرفت مردم شد اور پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم شد دا نبوت اغلوی خاندان کی دے پیدا دے لیکن لاړلو په طوفان نوح کې چې کمدنو د کافرانو سره دیم غرق شول نو د مرګرتیا ډیر لوی اثري بچی د نیکو خلکو سره کینوي بچی جمعه ته ځان سره راولي دا پرون چې دلته کوم واقع شوي دا بیجا قتل یو نیک صالح انسان په جمعات کې د ماښام مونځ کوي مخامخ دی جمعات کې او بیا راوځي او درې تنه اولی دا وشتون کې څوکي دا هم هغه خلک چې د ناکاره خلکو سره کینی په بیا باندې قتلونه کوي په بیا د قتل څومره لویه سزا ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم څوک چې یو مؤمن وجني داغه سزا جهنم ده دی به جهنم کې تر ابدالآباده پوری پروتي دا د ناکاره مجلسو سره د کېناستو دا زمونږ وی سی آر او زمونږ دا ټي وي ګانې او دا په بسونو کې چې فحش څیزونه لګېدلي دي دا زمونږ بچو ته هم دغه چل ښیي زمونږ په دغه ملک کې چې کوم دا سینماګانې دي او دا کوم د بهر ملک فلمونه دي او دا مختلف پروګرامونه دي کې ما سوا د قتل د غلا او د ډاکې نه بل څه نه ښیي د وړو ماشومانو د ډه تختۍ خو بالکل سوتره وي بالکل یې خو په شد بودني هغه خو چې دا ډرامې ګوري چې یو سړی څنګه یو سړی ولي یو سړی څنګه قتل کوي یو سړی څنګه غلا کوي یو سړی څنګه جرم کوي دا تیز ده کوي دا ماشوم دړه تختۍ بالکل سوتره وي کتاب لیکي چې په مینا کې یو سړی ګډه لال کو او وړو ماشومانو دا تماشا کوله دا سړی ګډه لال کو بیا لاړو خانه کعبې ته او دا ماشومانې په خیمه کې و هغه یو ماشوم بل ماشوم ته وایي ته سمله دا جي داسې ګډه لاله خو وړوکی ماشوم و د دریو کاله پسې پوهېږي هغه بل ماشوم د هغه په سټ باندې چړه کېښوده والاله کو ماشوم خو د دې اړو خیال نه ساتي چې دا به کېږي څه دې وجه نه د ماشومانو تربیت دا به ډېر نیک کې د نیکو خلکو سره به تربیت کې د هغه نه به وروسته بیا یو سړی جوړېږي نو دا زموږ دغه ملک کې چې څومره پروګرامونه دي تاسو د فلمونو بهر دا غټ غټ بورډونه نه کتلي ابله د پېښور کې تېرېدم د یو سینما مخ کې یو سړی بل سړی کې داسې چړه منډلې ده او بل دا ورته ښایي ستاسو فلمونو کې دا ښایي چې یو سړی کې به څنګه چړه منډي یو سړی به څنګه په تندي باندې په ګولۍ ولي د ماما لور یا د تلو لور به څنګه مټي ده کې دا ستا د ملک کلچر دی دا ستا د ملک تهذیب دی دې نه موږ الله تعالی منع کړي ومن الناس من يتخذ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا بعد خلق گمراهي د غټنګ ټکورو دا سندري په بیا باندې لي په بیا دې لپاره چې په خپلم د نیغې لارې نه گمراه شي او خپل بال بچم چې کمدنو لګیا ده گمراه کی ټي وي ته ټکور کې څه ښیي پیسې پې ورکې او بچه لګیا دی بېدینۍ طرف ته راوړی ښځه بېدینۍ طرف ته راوړی هغه لیدونکي بېدینۍ طرف ته راوړی
او په دغه بسونو کې هم دغه چې کمدنو فحش دغه فلمونه لګېدلي او مسلمانانو غږ نه کوي. رب العالمین جل جلاله زه په دې قرآن مجید کې توما نیکی طرف ته بلی الله تعالی ډېر زیات پابندګانو باندې ډېر حد نه زیات پابندګانو باندې. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله تعالی اس پیسہ اوچ پہنچا چاہتا عذاب نہ ورکي. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم. کتاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوئ. د خدای د نعمتونو شکریا ادا چې خدای کوم نعمتونه درکړي دي دا په خپل خپل ځای کې ولګو. نعمت په خپل ځای کې لګول دا د نعمت شکریا ده. مال او دولت درکړه دا په خپل ځای کې ولګو. مال او دولت دې د پاره درکړه دي چې بیبي تنانو نفقه راړه، بچو تنانو نفقه راړه. مال او دولت دې د پاره درکړه دي چې غلاو نه کی. مال او دولت دې د پاره درکړه دي چې جمعات په آباد کی. مال او دولت دې د پاره دي چې د غریب او د مسکین او د یتیم سره مدد وکړي. مال او اولاد دې د پاره نه دي په دې شراب اسکا، په دې ټي وی رااله، په دې د ډمو تماشو کمال او دولت دې د پاره نه ده. دا ته د مال او دولت ناشکری کې. صحت الله تعالی دې د پاره درکړه ده چې د الله تبارک وتعالى عبادت او بندګي وکړي. دې د پاره الله تعالی صحت درکړه ده. صحت دې د پاره نه ده چې ته په بل باندې لاس پورته کې طاقت درکړه ده چې هغه ووهي. دا لاس د ظلم د پاره نه ده پیدا. دا لاس د مسلمان نه مدد د پاره پیدا ده. سترګې درکړې دي دې د پاره چې په دې ته د قرآن پاک مبارک ټکو ته وګوري. سترګې دې د پاره دي چې جمعه ته روانې چرته په لاره ټکرو نه وي. سترګې دې د پاره دي چې مشر ته د عزت په نظر باندې وګوري. سترګې دې د پاره دي چې غریب ته د رحم او د شفقت په نظر باندې وګوري. دانه چې یو سړی کوبړې روان دی، ګوډ روان دی او ته ورسره خندا وکړي. ډېر ځوانان د بوډاګانو سره خنداګانې کوي، د ګوډانو سره خنداګانې کوي، د شل سره خندا کوي. چا سره خندا مکوه. من ضحکا ضحکا، څوک چې د خلکو سره خندا کوي دغسې د سره به هم خندا وشي. تا ته الله تعالی سترګې درکړي، ته ګوډو ړوندو شل سره لګیا دی خندا کوي. نه، ړوند لاس نه ونیسه او سدی پورې بوځه، سدی پورې بوځه، د هغه مدد وکړه. د بوډا نه پنډ پورته کړه، بوډا سره مدد وکړه. سبا به تم بوډا کېږي نو تا سره خلک بیا مدد کوي. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. تا کله چا د مشر، تا کله کمزور او د بوډا سره مدد وکړو، سبا کتا باندې دا حال راغی خلک به ستا باقاعده مدد کوي. سترګې دې لپاره نه دي چې مې پردی لور خور ته ګوري. سترګې دې لپاره نه دي چې یو سړي ته په بد نظر باندې ګوري. د یو سړي سپکواله کې سترګې ډېر لوی نعمت دی، ډېر لوی نعمت دی. په نعمتونو کې سترګې ډېر لوی نعمت دی. پته ولګي چې یو سړی ړوند شي نو بیا وایي خدایا ما خو ستا د نعمت واقع شکریه نه وه ادا کړې. ما خو زندګۍ کې چېرته قرآن مجید نور اخیستی، ما خو د قرآن مجید مبارکو کلماتو ته په دغه سترګو نه کتلي. سترګې دې دپاره دي چې مور او پلار ته به هم د عظمت، د توقیر، د دروندوالي په نظر باندې ګوري. دا نه چې په مور او پلار باندې سترګې راوباسي. غوږونه دې دپاره دي چې په دې ته د قرآن مجید تلاوت واوري، په دې ته اذان واوري چې جومات ته راځي، چې په دې ته نیکې او ښې خبرې واوري. دا د ګانو د اورېدو دپاره نه دي چې ته شپه ورځ په دې غوږونو باندې ګانې اوري. که الله کوڼ کړي نو بیا به سي. ژبه د قرآن مجید د تلاوت دپاره ده، ژبه د ښو خبرو د حسناتو دپاره ده. په دې به ښکلي
خی خبری کې قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. قرآن وی خی خبری او بخنه دا بهتره ده داغه خیرات نه چې پیغور ورسره وي. یو سړی غټ خیرات وکړي او بیا هغې سړي ته پیغورم کوي مړه در سره مې خیرات در سره مې ښه کړي نه پیغور مه ورکړو. ښې خبرې او بخنه دا د خیراتونو نه هم ښه ده. نو دا ژبه د حسناتو دپاره دا ژبه دې دپاره نه ده چې په دې به ته دروغ وې، په دې به ته کندلې، په دې به ته غیبت او په دې به ته سندرې وې. دې دپاره ژبه نه ده. ژبه د حسناتو دپاره ده. ژبه په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی، بې حده لوی نعمت. ګونګی خبرې نشي کولی، ګونګی خبرې نشي کولی. غریب دا ژبه دی خواخوا اسې کوي لیکن په مطلب یې څوک نه پوهېږي. عطاالله شاه بخاري څومره لوی خطیب و، 5 ګنټې تقریر به کولو، بوډاوالي کې ژبې باندې فالج راغی نو خبره به بیا نه شوه کولی. دا مولانا روح الله صاحب زموږ ملګری د پېښور مخکې وزیر اوقاف و. د ده پلار قاري عمر ډېر لوی قاري و. د پېښور اکثر قاریان شاګردان دي، بلا حافظانو استاد. آخر کې د هغه ژبه بیا حرکت نه کولو، کاغذ باندې به خط لیکلو. دا ژبه ډېر لوی نعمت دی، ډېر لوی نعمت دی چې ته ژبه خوځې او د هغې نه الف ب ت راوځي. ژبه چې فالج وایي بیا الف ب ت پې نه راوځي. دغه رنګې هر نعمت د رب العالمین جل جلاله دا د دنیا او ما فیها نه قیمتي دی. نو د دې نعمتونو شکریه دا ده چې دا په طاعات او عباداتو کې مستعمل شي. طاعات او عباداتو کې مستعمل شي نو الله تعالی به درته دې نعمت کې نورم چې کوم دنو اضافه وکړي. نو رب العالمین جل جلاله د نیکانو د مرګرتیا حکم کوي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اے مومنانو تقوا اختیار کوي او د تقوا د اختیارولو علاج وکونو مع الصادقین، د رښتینو ملګري شئ. رښتیني څوک دي؟ پیغمبران عظام. پر زمین د ټولو زیات رښتوني پیغمبرانی او د پیغمبرانو ملګري صحابه کرام. صحابه کرام دا یو رښتونه مخلوقي. او بیا ورپسې تابعین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم تابعی دی، حسن بصری تابعی دی، محمد ابن سیرین تابعی دی، سعید ابن المسیب تابعی دی، سعید ابن جبیر. بزرگونو تابعین دا غي تابعداري کوي، دا غي تاریخ لولي، دا غي واقعات ګوري. مسلمانانو ته پکار ده چې دای باقاعده د صحابه کتابونه ګوري، د تابعینو د ائمه کتابونه ګوري، د بزرګانو د کتابونو په لیدو د خدای رحمت نازلېږي. سفیان ابن عیینه وایي چې د بزرګانو په قصو کې، د اولیاءو په قصو کې چې یو سړی مشغوله وي د الله تبارک وتعالی رحمت پې نازلېږي. چې هغې مشرانو زندګي څنګه تېره کړې وه، هغې جهادونو کې څنګه حصه اخیستې وه، هغې د دین خدمتونه څنګه کړي وو. ځکه خو قرآن مجید کې رب العالمین د پیغمبرانو قصې بیانوي. الله وایي وکذلک نقص علیک، دغه رنګې د تا باندې بیانومه قصې د پیغمبرانو لنثبت به فؤادک، ستا اړه پې کلک او مضبوط کړم. قرآن مجید کې د ټولو نه زیاته قصه د حضرت موسی علیه السلام د 20 سورتونو کې ذکر ده. 20 سورتونو کې دا واقعه بار بار رب العالمین جل جلاله ذکر کوي. ځکه د موسی علیه السلام مقابله د فرعون سره، د فرعون ډیر لوی ظالم دی او موسی علیه السلام لګیا دی دغه په دربار کې د حق آواز بلندوي. د رسول الله مبارک مقابله هم د ډیرو غټو غټو کافرانو سره وه. نو قرآن مجید په دې د موسی علیه السلام واقعات بیانوي. د رسول الله مبارک ته
تسلی ورکوي، تسلی چې دا پیغمبرانو په لاره کې داسې مشاکل دي او دا چې کومو تکالیف. نو د بزرګانو حالات همیشه د پاره دیر مطالعه ساته، دیر نظر ساته، دا غي په نقش قدم باندې چې کومو هغه روان اوسېږي. الله تبارک وتعالى د صادقین ذکر کوي، کونوا مع الصادقین. اولیاء الله صادقین په دې زمانہ کې که صادقین ګوري هغه علماء دیوبند دي. علماء دیوبند په دغه ملک یو مبارکه ډله ده، دا د مجدد الفسانی په نقش قدم روان خلق ته. مجدد الفسانی دا مجدد رب العالمین جل جلاله په زمانو کې کله نا کله مجدد پیدا کی چې د دین کومې نښې زړې شوي وي، د دین کوم شاعر او احکام د خلکو د نظر نه وتی هغه دوباره راشي او هغه نښې چې کوم دنو ژوندی کی. او بلا قید و بند مجدد الفسانی تیر کړی دی. د هغې نه پس شاه ولی الله رحمت الله علیه راځي او د شاه ولی الله صاحب څلور زامن هغه د قرآن تعلیمات او د حدیثو تعلیمات په دغه ملک کې خوري. هغې نه وروسته بیا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راځي او حاجی امداد الله رحمت الله علیه راځي. دوی د انګریزانو سره جهادونه کړي دي، مقابلې کړي دي او بیا د دارالعلوم دیوبند بنیاد ږدي. او د هغې نه بیا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه جوړیږي. د هغې نه مفتی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جوړیږي. د هغې نه شیخ العربی والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او مفتی کفایت الله رحمت الله علیه او شاه انور شاه رحمت الله علیه او مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه، شاه اشرف علی رحمت الله علیه، حضرت مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه. لولو خلق غراودي. نن په دنیا کې د دې دارالعلوم دیوبند فاضلان د دین په مختلفو شعبو کې لګیا دي، مشغول دي. یو تبلیغی جماعت راواله چې په تمامه دنیا کې لګیا دی، دا غي خیرات او برکات په دې 24 غنټو کې داسې منټ نه راځي چې په سونو جماعتونه په مختلفو ملکونو کې د الله تعالی پیغام خلقو ته نه رسي. د مولانا تھانوی رحمت الله علیه سلسله چې وګوري، د مولانا مدنی رحمت الله علیه سلسله چې وګوري، دا صادقین دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. صادق وایي هغې ته چې د هغه ژبه او د هغه عمل یو وي، چې څه په ژبه وایي دا د هغه عملي، او چې نه په ژبه یو وایي او عملي د هغې خلافي، دې ته منافق وایي. آیت المنافق ثلاث، یا بل حدیث کې راځي آیت المنافق اربع. د منافق نښې څلور دي. اذا حدث كذب، خبرې چې کوي دروغ وایي. واذا اؤتمن خان، امانت ورسره کېږي په هغې کې خیانت کوي. واذا وعد اخلف، کوي وعده او سلم د ژبې وینا. او بیا د مکې مکرمې نه بهر یو میدان ته وباسي، قتل کوي. څوک یې د تورې پسوکه وایي، څوک یې د نیزو پسوکه وایي، زخمی کوي. او دا ډیره ګرانه خبره ده. الله دې تاسو موږ د امتحاناتو نه وساتي. خو بیا په چغو چغو جاړي او کافرانو تاسو د دې خبرې موږ نه څنګه تمه ساتئ؟ موږ خدام نشو برداشت کولی چې موږ په سوري ناست یو او د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په مبارکو قدمونو کې یو ازغې ماتي. موږ دام نشو برداشت کولی. پانسۍ ته بوزي او حضرت خبیب وی یره کماته مو د یو 2 رکعاتو اجازت راکو. کافرانو وی ډیره ښه ده 2 رکعاتو کا او دسیو کو 2 رکعاته کوي. د 2 رکعاتو نه پس بیا ویله مې غوښته چې دا مونځ مې سم وګت کړی وی.
ځکه دا زما د زندګۍ آخرنۍ مزد دی او مزد د الله او د بنده په مابین کې مناجات یو د راز او نیاز خبرې وي لیکن دا مزد مې ځکه مختصر کو کافران به بیا وایي چې مسلمان د مرګ نه یېرېږي نو اوږده اوږده نفلونه کوي او بیا دوه شعرونه ووایي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو الممضعي زما پروا نشته دی چې کله مسلمان مرم زمرد ته مرحبا او خوش آمدید ویما ولست أبالي حين أقتل مسلما خبری جرمن کی یو نوجوان یو کافر پچړو برچۍ باندې ووالو د جرمن په یو اخبار کې یو سړي د رسول الله په شان کې ګستاخانه تصویرونه چاپ کړیو د پنډۍ یو طالب علم هلته سبق وي هغه چې اخبار وکتو ویښتې په وطن باندې ودرېدل چې دا خو زه نشم برداشت کولی چې زه دلته موجود یم او یو کافر د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ګستاخانه فوټو چاپ کوي بس اعلی خنجر یې وکتو او پټې ساتلو د کافر پسې ګرځېدو بالاخر کامیاب شو هغه کافر یې چې کمدنو مردار کو حکومت ونیولو دا نوجوان جیل ته کو د یکدم یو خط لیکلی په جیل کې والدینو ته او ماخاله د وزارت خارجه په ذریعه په څه طریقې رسولی دی چې زما دا یقین دی چې دا حکومت په ما وجني او بیا به پروپیګنډه کوي چې دې زلمي خپله خودکشي کړې ده حاشا وکالله خودکشي ډېر لوی جرم دی دا ما یو ډېر لوی نیک کار کړی دی ښه په عقلمندۍ باندې او دا زه د خپل نجات ذریعه ګڼم زما یقین دی چې دا حکومت په ما وجني او بیا به پروپیګنډه کوي چې دې نوجوان خودکشي وکړه د چرم خودکشي نه کوم که حکومت داسې وکړل او دې ووجلم دا خدای لپاره سعودي حکومت ته وایي چې ما ته جنت البقیع کې د قبر انتظام وکړي او که هغه اجازت نه کوي بیا ما داسې مقبره کې دفن کوي چې هغه د شهداو د اولیاو مقبره وي خدای خبر لا شراړو کنه خو خبر نه یم اخبارات باقاعده دې باره کې لیکي او د وزارت خارجه کسان هم تللي دي دې ته وایي ایمان داري صادقین چې دا نشم برداشت کولی چې د رسول الله مبارک په ذات کې دا ګستاخي کېږي دې ته وایي صادقین د په رښتیا د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلي خبیب وایي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي هر طرف ته مې چې وجنئ زه د مرګ نه نه یېرېږم که مخامخ نه مې په چړه وهئ یا مې په توره یا د شا طرف نه یا د ښي طرف نه یا مې په کپړه وهئ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرع وذلك في ذات الإله وإن يشاء زما دا شهادت الله تعالی په لاره کې که الله تعالی وغواړي یبارک فی اوصال شلو الممضعي الله تعالی به زما په چوره چوره هډوکو کې زما د غوښو په پټو کې چې کوم برکتونه اچي دې ته وایي صادقین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین نو دا درخواست درته کومه چې بچي د ټي وي نه بچ کوي کورون نه ټي وي لرې کوي دا تاسو ته پی نه درکوي دا ستاسو بچي خرابوي دا ستا بیبي خرابوي د هغې اخلاق خرابوي دا بېدیني پیدا کوي دا د الله تعالی د یاد نه سړی چې کوم لرې کوي د اسلامي حمیت او غیرت د ایمانی صداقت تقاضا ده چې دې پلیت څیزونو نه موږ ځانونه بچ کړو زه درته بار بار وایم چې دې بسونو کې دغه فحش
خبرې لګېدلې ما د حکومت ذمہ دارو خلکو ته ویل چې دومره خو کوي د خدای انصافدارو چې په سرحد کې په دې بسونو کې دا ګند نه وي دلته یو انسپکټرو سرفراز نومې و چا سندرې نشوې لګولې په بس کې ډریور به یې کوز کو د دې چوکۍ به هم والو جرم به هم کو لرې که دا شی کوز که په دې سره معاشره بالکل لګیا ده تباه کېږي بربادېږي او په دغه ملک باندې د الله تعالی لعنت ورېږي په دې ټي وي ګانو چې دا ګنده تصویرونه راځي په هغه ملک باندې لعنت ورېږي په یو فضا کې چې دا سندرې ویلی شي په هغې کې د بې حیایۍ خبرې وي په ټوله علاقه باندې اورېدلي مې دي وزیر اعظم مطالبه کړې ده چې خلک دې دعا وکړي باران نه کېږي باران څه کوي د کاڼو باران در باندې چرته ونشي د نوح علیه السلام زمانه کې باران نه کېدو پیغمبر قوم ته وایي فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړئ بخښنه د خپلو ګناهونو اعتراف وکړئ چې خدای مجرمان یو بیا به دا ګناهونه نه کوو فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله ډیر بخښونکی دی ډیر مهربانه دی یرسل السماء علیکم مدرارا بیا به در باندې بارانونه هم ورېږي او باغونه به ممتازه شي مال او دولت کې به در تعالی برکت هم پیدا کړي ټول پاکستان کې باقاعده د خشکسالۍ کویانو کې لاندې اوبه چې کوم نه اوچه شوې قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین الله تعالی قرآن مجید کې وایي او خلکو خبر را ترا کوي راته ووایئ که ستاسو د کویانو به زه وچکم کم طاقت ته چې تاسو به چینهدارې اوبه درکړي قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا که ستاسو به هغه ښکته کړي ستاسو فمن یاتیکم بماء معین دا چینهدارې اوبه به درته څوک درکوي الله یاتینا به وهو ربنا ورب العالمین زما وروڼو ملکی حالات ډېر ناگفته به دي بغاوت عام شوی دی د الله تعالی او د رسول د احکامو خلاف ورزیانې کېږي قتلونه کېږي بې ګناه یو سړی قتل شي الله تعالی په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي چې د هغه په مخلوق کې یو مخلوق بې ګناه چې کوم دنو قتل شي د هغې وبال بیا په ټولو خلکو باندې چې کوم دنو نازلېږي وعلى کل حال دا ټول وبال د دې ناکاره ګانو د دې ټي وي او د وي سي آر د غلطو تبلیغاتو او تعلیماتو دی الله تعالی دې د مسلمان معاشره د بېدینۍ نه